د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له پوځي برید وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې جوړېدل. د یادې شورا څو دایمي غړو پر ایران د امریکا د یرغل په غندلو سره په منځني ختیځ کې د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکړی دی. روسیې او چین باوري دي چې د امریکا پوځي لاسوهنې وضعیت له پخوا لا ډېر کړکېچن کړی او ستر ناورین به رامنځته کړي. Иран же, как был, так и остается самым проверяемым МАГАТЭ государством в мире. روسیه د ملګرو ملتونو د یو خپلواکه هیواد د ایران اسلامي جمهوریت پر وړاندې د امریکا غیر مسؤلانه خطرناک او پرونکي اقدامات په کلکو ټکو غاندي. واشنگټن وښوده نه یوازې په فلسطین کې د لسګونه زره ښځو، ماشومانو او بوډاګانو له وژلو سترګې پټوي، بلکې د بشریت خوندیتوب او هوساینې سره قمار کوي. امریکا پر ایران خپلو اقداماتو سره د پاندورا جعبه پرانیستې ده، هغه جعبه چې هیڅوک نه پوهیږي څه تازه ناورینونه او کړاوونه به ترېنه د باندې راووځي. Для всех в этом зале очевидно, что 侵犯伊朗的主权、安全和领土完整，加剧中东紧张局势。چین پر ایران د امریکا بریدونه او دغه هیواد د اټومي تاسیساتو بمباري چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان تر څارنې لاندې دی په کلکه غاندي. د امریکا اقداماتو د ملګرو ملتونو د منشور اصول او نړیوال قوانین او هم د ایران واکمنۍ، امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقض کوي. دغه اقدام په منځني ختیځ کې ترنګلتیاوې ډېرې کړي دي. 我们呼吁立即停火止战。当前中东局势骤然紧张。د ایران استازي هم په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې تهران به د امریکا تیری ته په مناسب وخت کې ځواب ورکړي. هغه وویل چې واشنگټن د اسراییلو د لومړي وزیر لپاره خپل امنیت له خطر سره مخامخوي. Once again, the internationally wanted war criminal Netanyahu succeeded. تر نړیوال څار لاندې مجرم نتانیاهو یو ځل بیا بریالی شو د امریکا بهرنی سیاست ترلاسه کړي او امریکا یوې له لګښته ډکې او بې بنسټه جګړې ته دننه کړي. امریکا یو ځل بیا پریکړه وکړه چې د نتانیاهو ساتلو لپاره خپل امنیت قرباني کړي. اسلامي جمهوریت په ځلونو د امریکا جګړه رامنځته کوونکي رژیم ته خبرداری ورکړ چې په دې باطلاق کې له پل کېښودو څخه ډډه وکړي. ایران د نړیوالو قوانینو له مخې دا خپل مشروع حق بولي ترڅو د امریکا او د اسراییلي استازي ښکاره تیري پر وړاندې له ځانه څخه دفاع وکړي. د امریکا استازي بیا په دې ناسته کې یو ځل بیا ټینګار وکړ واشنگټن نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. The Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Let us be clear. ایران نشي کولای اټومي وسله ولري. پرېږدي چې ښکاره یې ووایم ایران نه باید ترنګلتیاو ته لمن ووهي. څرنګه چې ولسمشر ټرمپ وویل د امریکایانو او د امریکا اډو پر وړاندې د ایران مستقیم او غیر مستقیم برید په ویجاړونکی ځواب له ځانه سره ولري. To fulfill its core mission of maintaining international peace and security. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د ډیپلوماسۍ اصل ته په ټینګار سره د نښتو زور اخیستو څخه پر مخنیوي ټینګار کړی او د هغې له ویجاړونکو پایلو خبرداری ورکړی دی. The bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn. د امریکا لخوا د ایران د اټومي تاسیساتو بمبارۍ په سیمه کې خطرناکه څرخ رامنځته کوي چې له پخوا له ستونزو سره مخ وو. د کړکېچ له پیله ما په ځلونو په منځني ختیځ کې هر ډول پوځي زور اخیستنه غندلې ده. د سیمې خلک نشي کولای د ویجاړیو بل څرخ وزغمي. And yet we now risk descending into a rat hole of retail. دغه غونډه په داسې حال کې کیږي چې امریکا په دې وروستیو کې د ایران پر دریو اټومي سایټونو فوردو، نتنز او اصفهان برید وکړ، خو ایران وویل چې په دغو بریدونو کې دغو تاسیساتو ته جدي زیانونه نه دي اوښتي.